سلام، زه عایشه یم د 11 بلاک اوسېدونکې د احمدشاه بابا مینې د اجتماعي صفحې کارکوونکو څخه مننه کوم چې زموږ غږ چارواکو ته رسوي. زموږ لویه ستونزه د برق نشتوالی دی چې ورسره هر وخت مخ یو، مخصوصا په ژمي کې برق له سره نه وي، نه د شپې او نه هم د ورځې وي. موږ ډېر ستونزې سره مخ یو، ورځني کارونه مو په سمه توګه پر مخ نه شو وړلی. دولت او مخصوصا د برېښنا شرکت باید دې په ټکي ته خاصه پاملرنه وکړي. سلام، عبدالجلیل ما د 12 ناحیې اوسېدونکی د کندهاري شارک نه مې در سره دا پیغام شریکوم. موږ په بلاک کې اوسېږو. د بلاک کې 15 کوره یو، نو غونډ بلاک باندې 1 میټر ده. موږ باندې ډېر برق بیل راځي. غواړو هر کور ته انفرادي میټر یا هر نفر ته 1 میټر ورکړي، هر یو کور ته میټر توزیع شي. برېښنا شرکت وایي چې دا بند ده. کندهاري شارک ده، شارک امنیت سره څنګ ته ده، نو هر سنټ برق موږ ته په 10 افغانۍ حسابېږي. موږ غواړو د میټرو توزیع کله شروع کېږي چې موږ غواړو په هر کور باندې خپل میټر ځان ته، خو برق مصرف موږ باندې کم شي. مننه ډېره زیاته. سلام و عرض ادب، شام شما بخیر. یکی از باشنده های ناحیه 12 می باشم. برادر محترم، بر علاوه از اینکه ما به قحطی برق سر دچار هستیم، نه شب برق به چشم میبینیم نه روز برق به چشم میبینیم، بسیار به اندک ما برق داریم و مشکلات روزمره ما اصلا رفع نمیشه. ولی شاید ناحیه های دیگر هم پرچوی برق سر دچار باشه. ما میفهمیم مشکل کل کابل و افغانستان است، ولی متاسفانه ناحیه 12 هم به اوج خود بیبرق رسیده. ولی یکی از مشکلات عمده که ما میبینیم و سردچار هستیم همانا کمیشن کاری کارمندان شرکت برشنا می باشه. طوری که ما میبینیم در میتر حادث میزنن، من نفهم با کدام سیستم اینا را عیار میکنن که بالای بعضی ها اصلا مصرف نمیه و اگر بیای به بسیار اندازه کم میه. خب سوال ما این است و مشکل ما این است که چرا شرکت برشنا در این مشکل اقدام نمیکنه، چرا جلوگیری چنین کارهای بی مورد غیر قانونی را نمیگیرن که بالای بعضی غریب ها بیش از حد مصرف میه، بالای دیگر ها اصلا مصرف نیست. تشکر و زنده باشین. تشکر از پروگرامتان.